صوتي ګله ډېر خلک وایي که نه وی د پښتو ژبې اداکار یو فني اداکار چې هغه په سوشل میډیا ډېر مشهور دی اسماعیل شاهد هغه وی د دنیا نه رخصت شو لاړو خو نه دا دروغ دی. ما چې نیوز وکتل نو په هغې کې لیکلي چې دي پایکاټ کې لیکلي دي چې د اسماعیل شاهد ښځه هغه وفات شوې ده. راځئ تاسو وګورئ دوستانو دا وګورئ زوجه یې لیکلې ده اسماعیل شاهد او بقضاء الهی وفات پا گئی. دا پرون 8/2/2023 کې وفات شوې ده او د شروع په ورځ باندې پرون د شروع ورځ وه نو په 11 بجې لالزار کالونۍ کې د هغې جنازه وه. دوستانو غلط خبر دا مه شیر کوئ چې کله څوک وفات شوي نه نو هسې مه موافقت کوئ. الله دې ورله نور هم ژوند ورکړي، الله دې ژوند د خوشحالو کړي. ډېر ښایسته سړی دی، ډېر مزاحیه سړی دی، الله دې روغ ساتي.